په پروان ولایت کې د عبدالله پر موټریز کاروان د وسلوالو برید راپورونه خپاره شوي دي. دا چې څنګه برید پرې شوی دی ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. راپورونه وایي د عبدالله پر موټریز کاروان وسلوال برید شوی دی. سرچینې وایي په برید کې چاته زیان نه دی رسېدلی او کاروان له سیمې څخه په سلامتۍ توګه وتلی دی. خو د عبدالله ویاند فریدون خوځون بیا دا خبر رد کړی دی او وایي دا یې د رقیبانو تکتیک دی چې اوازه یې اچولې ده. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې رقیبان یې بېوسه شوي دي او اوس خپلو پلویانو ته د روحي ورکولو لپاره داسې شایعات خپروي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله نن پروان ولایت ته تللی و او هلته یې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي دي چې په 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازې ورکولو مقصد یې دا نه و چې له خپل نیولي دریځ څخه پر شا شوی دی. هغه وایي دا ټاکنو کمیسیون د لومړی 300,000 بیچون او چورا باطلې رای اعلان کړي چې په وینا یې د اشرف غني د ډلې لخوا تقلبي کارول شوي دي. عبدالله یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کابل په کوټسنګي کې له یوه بمي برید څخه روغ وتلی و. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دغه مطلب څخه خبردار واوسي. مننه.